ته به وخېږو نن دغه ته وینئ اوس هم ځینې خلک ختلي دي ته به قرار ورسو لاره لري دلته ورته راوګرځېدلم دا د سېټا سړک دی وینئ ډېر اوږد سیده سړک دی چې مازې د سړکه څه لږ واوښتلې ډبرې ډېرې تېرې دي غر وینئ مخامخ داسې دې منظرې ته ودرېدو داسې ورته وګورئ دې خواته دا منظره ښایسته داسې ځای کې موټر ودروئ ډېر پر شاوه داسې به وخېږو ترې یو ځای پرې په پښو باندې څه به دا ساحه به هم ښه ووینو لاندې ښه خوندوره ملګری داسې سو چې ډېر لوړ وخته هغه دی وینې خو زه پاته سوم رسټورانټ مې درښوی ما ویل دا یو وارې جوړ کړئ خو فکر کوم فعالیت بیا یې شروع کړی یا نه خو اوس فعالیت نه لري دا سړک وینې هغه دی تر کومه ځایه پورې معلومیږي چې داسې لوړ وخېږي بیا نور هم ښه معلومیږي دې خواته خو سمه کارخانه او یو شی جوړېږي فکر کوم چار طرفه چې ګورې ښایسته منظره ده چار طرفه داسې ورته وګورې دې خواته دا غرونه دي دې خواته دغه ساحه ده داسې ورته وګورې تقریبا د دامان ساحه ده دا غرونه بیا جلا خوند کوي هغه سر ته چې وخېږي زه هم دا بیا تر ټولو جګ دغه ځای چې تېز ور وخېږو ټاپ دې راوخت د دواو کارخانه یې ورته ووایست نو دا نور به هم داسې غټې غټې کارخانې سلامونه ستړي مه شئ مازدیګر مو بخیر نو خدای دې وکړي چې هر چیرې یاست روغ و جوړ به یاست بجې دي 4:15 لمر په لوېدو یې بولي که نه بولي داسې ورته وګورئ نه معلومیږي سم له دې خوا لمر لاندې به تاسو په دغه ساحه کې یو دا مخامخ غره ته به وخېږو نن دغه ته دې لنډ ته او اخوا بیا به داسې ځې تر دې دروازه به وځي هغه بل تعمیر کوي وینئ هغه سره به بیا موټر دلته لاندې درې د ځنګوګانې سې معلومیږي دغه بیا به داسې ډېر په پښو ډېر مزل دی دا نو بس یو دم غر دی هوا ده چې راورسېږي ساحه وینئ اوس هم ځینې خلک ختلي دي ته به قرار ورسو لاره لري دلته خو نو دا مسجد سو دا عمومي دروازې څه چې داسې ووځي هغه لاره سوله دا سېټا سړک سو ورته راوګرځېدلم دا د سېټا سړک دی وینئ ډېر اوږد سیده سړک دی یو ځای ښه دی ګوره موټر هم تلای شي والا سړی یو بغل ته ودرېږي دې ځای به یو دا ځای دی چې مازې د سړکه څه لږ واوښتلې ډبرې ډېرې تېرې دي دغه ساحه کې به ولاړ شم دا سړک یو څه خالي دی ډېری خلک راختلي دي غر وینئ مخامخ داسې دې منظرې ته ودرېدو داسې ورته وګورئ دې خواته دا منظره ښایسته ماشومان هم لاندې بازۍ کوي دې ځای ته چې مې زویا او ذکرا راوستلې وای خو دا ځانګو بیا داسې ده چې اکثره وخت بند دی داسې ځای کې موټر ودروئ ډېر پر شاوه وارې به داسې تاسو لاندې ښه خوند کوي راځئ د خیر سره دا تاسو شاوخوا ښایسته منظره داسې به وخېږو ترې یو ځای پرې په پښو باندې څه به مو سپورټ هم شي هغه تمرین به مو شي د غوان او دا ساحه به هم ښه ووینو لاندې ښه خوندوره لمر ډېره ښایسته منظره جوړه کړې ده او په بیا پر دغه لاره باندې خېجي هغه غره ته چې خېجي دغه لاره تللې ده وینې هغه موټران چې ولاړ دي دغه هلته به موټر درې بیا به دې غره ته پسې خېجي نو هغه لاره ډېره اوږده ده او ډېر وخت اخلي
ډېر تیز خېژي بیا نو سړی ستړی کوي بیخي ډېر انار هم خوړل سوي دي دلته وینې دا خو ملګری داسې شو چې ډېر لوړ وخته هغه دی وینې خو زه پاته سوم زه کرار روان یم دی تیز ولاړی ډېره ښایسته لاره پکښې جوړ ده یعنې سړی داسې په طبیعت پکښې کلای سي نه دی نو یو دم داسې پورته نه دی داسې وینې لکه دغه لاره داسې لاره یې پکښې جوړه کړې دا هغه هم وینې لاندې اصلا ښه خوند کوي موږ لوړ روان یو لمر دغه دی خوند اصلا د واک یا د باندې راوتل دا مازدیګري خوند کوي دې خوا بیا دغه منظره ده دغه رستورانټ مې در ښوی ما ویل دا یو وارې جوړ کړئ خو فکر کوم فعالیت بیا یې شروع کړی یا نه خو اوس فعالیت نه لري ډېر ښایسته د رستورانټ ځای دی دا په دوبي دلته ښه خوند کوي خلک تر ډېره په دې ساحو کې ګرځي نو چې رستورانټ بیا به خلک کښېني چای او مای به داسې یو خوراک به کوي زه هم کرار روان یم ساه وامه تاسو دا منظره را سره وګورئ دا سړک وینې هغه دی تر کومه ځایه پورې معلومیږي دا چې داسې لوړ وخیژي بیا نور هم ښه معلومیږي اول به لوړ وخیژو زما د پښو ټکاری به اورئ ډبرې دي ډېرې داسې ځای ودروئ چې بیخي زوکې خپله نه وینم اوس نو چای او شي ته ضرورت دلته خو سړی هلک وچېږي د سړي اوبه خو باید وای نو که چای نه وای دې خوا ته به هم دا منظره در باندې ووینم راوختلم سر ته واه 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 دې خوا ته خو سمه کارخانه او شی جوړېږي فکر کوم اوه د دواو کارخانه ده که چې دغه هم په دې ساحو کې ده کېدای شي دغه یې له هغه سړکه چې معلومیږي له دغه سړک چې داسې ولاړ شي بیا دا ځای معلومیږي څومره ښایسته منظره ده رستورانټ ویو خو نو دغه دی داسې ورته وګوره دغه لارې وینې دا موټران خیږي دغه هغه سر ته چې ورسېدو یو موټر درېږي بله نه بیا داسې دی غره ته دورې هم ځي ستړی شولم ډېر ښایسته غرونه دي چار طرفه چې ګورې ښایسته منظره ده چار طرفه داسې ورته وګورې دې خواته دا غرونه دي دې خواته دغه ساحه ده داسې ورته وګورې تقریبا د دامان ساحه ده دا غرونه بیا جلا خوند کوي هغه سر ته چې وخېږي زه هم دا بیا تر ټولو جګ وي دغه ځای چې تېز ور وخېږو ټاپ دې راوخته منظره د موږ په سترګو ډېر خوند ځینې اخلو نو نه پوهېږم چې په کیمره کې به تاسو ته څنګه معلومیږي دا هغه عمومي سړک دی دې خواته زونې بیخي ډېر خوړل سوي داسې ورته وګورئ زونې او پلۍ نور خو نو د سنیکس د کاغذان ماغذان وینئ ور ویو خو دې خواته دی وینې د آبادۍ څرک خو هلته خالي معلومېدی دلته ډېر ښایسته خوند کوي دا دقیق ماته نه ده معلوم خو دغه د دوا شرکت چې دی هغه په دغو ساحو کې دی نو د دواو کارخانه یې ورته ووایاست نو دا نور به هم داسې غټې کارخانې نو دغه ښایسته منظره ده دې خواته دغه وضعیت دی د لمر ښایسته منظره ده تر دې ځای راغلي یو داسې به یوازې دغه ولې عینو مې دغه به در وښیم یاره ماته هم چندانې ونه که معلومېږي لرې دی لکه خوب چې دی خو راځئ نو بالا داسې کرار کېږو مخ د دا سنسیټ پر خوا باندې به موږ هم ورتاسو لمر هم بلا کرار ځي دغه لار هم صحیح ده راست
دلته نو چې په هفته کې یو ورځ داسې راځې دا ټیم دلته کښېنې بس ته د لمر لوېدو پورې نور تاکېږي هم به دې ورزش وي هم به دې هغه دماغ تازه وي مقصد یوه خبره ده شاوخوا شینګیا ډېره کمه ده اوس دغه یو ځای کې یو څه ده ولې دي که چیش کرل دي نور شاوخوا ډېره هېڅ دغسې وچ کلک غر دی دی باندې چې اوس ونې وکرې داسې ونې چې د اوبو سره هم یو څه مقاومت وکړي معنا که خالي په یو کال په بل کال به باران په اوبو باندې اوبه سي داسې بوټي نو دا ځای به ډېر ښایسته سي دا به سم د میلې پوینټ سي دا 2-3 ځایونه په عینومېنه کې چې دي دا غر دی مقصد دا زه چې ولاړ یم دا غر دی او دا هغه 2 غونډۍ دي وینې دا ټوله د میلې ځایونه دي دې لپاره فقط یو څه کار پکار دی بالاخره بس نو د موټر اندازې ته راورسېدو موټر یې اوس راوخېجوی له دې خواڅه دوړې یې جوړې کړلې نه پوهېږم چې دلته به په موټر کې کښېنو او که یا نو دا ښایسته منظره وه در باندې ومیلېده د لمر لوېدو وخت نو نور به ګورو چې څه کوو تاسې راسره پاتې سئ ته مو لمونځ وکئ د مازدیګر لمونځ مو نه وکړی نن نو ډېر ښایسته هوا او فضا داسې ورته وګورئ بیخي خوند کوي اسمان هم بیخي خوندور ځای ځای وریځ خواته خو نو دی غر ګوره هغه سر ته موږ وختلو دا بیرغ چې دی نه دې بیرغ ته تقریبا ور نږدې سو دلته به یو ګړی کښېنو لمر خو نو که لوېدلی نه یم وریځ راسره کړی دی داسې پټ کړی دی خو ښه خوند کوي خامخا غونډۍ ده راته هغه څو ورځې له مخه چې یوارې ورختلي وو دا هغه موږ پر ځای باندې اوس بل چا موټر ودروئ دا سپین موټر وینې ویله مال پر دغه ځای سړی موټر دروي داسې خیږي بېرته داسې لاندې راتاکېږي روزانه پر دغه ځای په دا منځ موټر ولاړ دغه موټر چې ولاړ دی نو ښه تمرین به یې زه وم داسې وخېجې چې داسې وخېجې داسې داسې راتاشي والا کفایت کوي د غونه ورزش لوړه کارخانه چې معلومېدل هغه د ما دغه لیدلې وه د سړک هغه بله چې وله هغه ما نه ولیدلې ما فکر وکړې ما چې وله هغه دغه ده چې د دې ځای معلومېږي د ځای په ابادي ښه ایسي اوس ګوره دا ځای ډېر خوند په کړی دی دا غټ کار روان دی دلته د ماښام لمونځ مې د باندې وکړی وینې لمر ختم شو نو راغلم په موټر کې کښېناستم یخ مې وسو یو څه د باندې چې دا هوا یخه ده ډېره یخه ده نو بالا به موږ هم د دې ځایه ځو د خیره سره چیرې ځو تاسې راځئ نو د رڼاو خواته رالو نه هوا نسبتا نور ورځو یا نورو شپو ته ورځ ته رابولي یو څه یخېږي نو موږ هم روان یو د کور خواته ماښام دی نو بیا به بیا سبا خبرې کوو نو تر بیا ښه وخت